مزیدارا یو ورځ په ځنګل کې راتلما ستا د واز مې شو تر غوږو درېدمه او د سلام نه پس شروع شو دا کلام او د ځنګل ملنګ نه دا کومه پرسان او ورته ویم چې راته وکړه دا بیان او یو دی قبر ته جړه کوي ملنګه بل رباب سر مصرا کوي دا څنګه ملنګ وي دا تپوس مکو زمانه او زه دا حال چاته ویلی نشم ځوانه او د ځنګل ملنګ وي زه په خپله لاره یخه به دا وي چې ما پرېږدې په قراره یا ما ویل چې زما زړه کله صبرېږي او د ځنګل ملنګه داسې کله کېږي نو خامخا به دغه حال وایې ته ماته یو عمر ویلي ملنګه ویمه تا ته یا صدبر جان دا ملنګ شلو مجبور او اوس عمر ته به دا حال وایي ضرور او دې ځنګل کې چې اوس ما ویني ملنګ شهزاده هم په نامه باندې واثق زه او د دې قبر د مرده یم عاشق زه او په دې قبر کې
نومي جنې دا دا زما عشق مړه شوي لیونی ده او دا خبره په دې ځای پرېږده عمره یا ملنګ وي اوس کیسه وه وره د سره او مشره لور زما د تره نوم یې عذرا وه یا چې آباده او پې زما د زړه دنیا وه یا چنغله زما په نوم باندې عذرا شوه یا خبر نوم چې بیا مینا په بل چا شوه نو عذرا بل چاله ورکړې پټه پلار وه او چې د چا سره د دغه جینۍ لار وه شاپارس زما د تره سره دوستي وه دا عذرا د ده په زوی باندې ستی وه خبر نه وم چې ما سره به داسې کېږي او چې عذرا به زما بل چاته ودېږي او د کوژدنې دا وینا هسې عرضي وه د کاکا ما سره تشو پالیسي وه نو په یو ورځ دواړه ودونه شول تیاره بندوبست واده وشو په تلوارو یا د عذرا ډولۍ خو بل طرف ته لاړه او کشره خورې شوه زیبا زما په غاړه نو ما د شپې چې خپله ناوې ولیدله یا د عذرا په ځای کې ناسته وه دا بله یا عمره دا هغه ناوې زیبا وه نو ملنګ وایي کشره خور چې د عذرا وه ما د ناوې نه بیا وکړل تپوسونه یا دا څه وشول راته ووایه حالونه نو یا عمره دې زیبا ویلې ما ته یا چې عذرا خور مې واده شوله بل چا ته یا د پارس د بادشاه زوی و نوم یې رامین دی د عذرا د باغچې هغه ګلچین دی نو پټ په پټه مې پلار کړې وې خبرې نو شاپارس دلته راغلی و د لرې نو زما خور هسې په نوم چنغله ستا وه یا د پارس د بادشاه زوی باندې رضا وه نو هغه ناوې راته وکړو دا بیان یا عمره هېڅ پوی نه شومه په ځان او د غصې نه مې بیا وکړو داسې کاره د زیبا نه مې سر پرېږو په تلوار کنه لکه شمه د خپل ځانه سوځېدمه کنه ملنګ وي یا عمره او جړېدمه او دیوانه شوم بیا مې نه کولې خبرې او د هر چا نه ګرځېدمه لرې لرې او سیاست مې د تره وکړو هسې رنګ او چې انجام یې داسې ووتو بدرنګ نو بیا ملنګ عمر ته وویل ستبره بې ګناه مې ناوې قتل کړه عمره یا ملنګ وي څه موده شوه پکې تېره دا خبر مې واورېدلو او د وزیره او چې ډولی د عذرا لاړو بل طرف ته او لکه څاڅکی د ګوهر لاړو صدف ته او چا رامین ته داسې کړو شرارت نو هغه وکړو هسې خپل ژوند نه نفرت یا چا ویلي د عذرا کشره یې خور ده ای رامینا چې مېرمنه ستا د کور ده او دا عذرا نه د زیبا نوم یادېږي او نن هغه جنۍ به تا ته راودېږي د ډولۍ نه وړاندې وشو دا خبره او صدبر جان دا ولیک د مقدر او چې رښتیا راځي دروغ به کلی وران کړي دروغجن سبا به غرق هسې کاروان کړي مار خوړلی بله ژوند د شبې باغه او چې تاریاک ورله رارسېدی راته دې ډولۍ له شهزاده وکړو انکار او چې بادشاه شلو خبر د رامین پلار او پلار یې وویل چې زه دا کله منمه خپل زبان زه په هېڅ رنګ نه بدلومه دا جنۍ به شهزاده ته ور ودېږي او زما زوی که په دې امریکه پاتې کېږي
شوله دا د غم په اور کې او شهزاده رامین مړ شوی په محل کې او هغه وشوه چې څه لیکو بازل کې یو کاغذ ور سره پروت په پالنګ شهزاده رامین لیکلي و په دا رنګ د واده د شپې له لاړم بې نوازه بې عذرانه عاشق نوم د بل چا زه د بل چا سره مې نه کولو وصاله او هیر به نه کړم د عذرا حسن جماله یا بې عذرانه زما ژوندونه پکاره خودکشي مې ځکه وکړه او زما پلاره په عذرا باندې عاشقم د پخوانه زیبانه وي دې خفه او نشي زمانه او زه به هلته ورته ناست یمه په تمه او که عذرا ماله راځي د قبر شمه نو دا عذرا ورباندې پرېوته نسکوره او یوه چغې د خولې وته په زوره یا کاس چې ما پورې تا کړی و انتظار دی او چې یو بل سره زمونږ شوی دیدار دی چې هغه مازو درته کړی و لمسونه او هسې بیلې کړي زمانه په ژوند ملنګ وایي اوس کیسه واوره په وړاندې او د عذرا کیسه په دې ځای شوه تمامه او صدبر جان خلک خبر کړل د انجامه یو اوس کیسه شروع کومه د خپل ځان او ملنګ وي عمر او په دا شان یا لیونی شم لیونی به ګرځېدمه او د مجنون په شان به ځان لا جړېدمه غرض دا چې څه موده شوه پکې تېره او د عذرا مینه زمانه نه وه هېره او یوه ورځ وزیرزاده ویلې ما ته او خفه نه شي او خبره کوم تا ته او ستا په شان شهزادګان کوي سیلونه او ته د کوره بهر نه ږدې قدمونه او ځان تیار کړه د پیرس وتل تیاره او د عذرا غمونه مه کوه بېکاره نو هغه ښار چې دی جوړ شوی مزېدار دی او بل ښایسته جینکو پکې بېسیار دی ښه په زړه په باغ بهار کې خوشحالېږي او څه چې ویني څوک هله په هم غلطېږي او زه چې لاړ شو د پیرس وکړو سیلونه شهزاده د زړه نه لارې که غمونه او پاسونو راسپاره شو مونږ دواړه او کله سمه باندې تلو کله په شاړه او 9 شپې ورځې مونږ وکړل منزلونه راښکاره شو د پیرس د ښار برجونه فرمایش امیر خان او دا سنونه بیا کوز شو هغه ښار کې ور درون شو د پیرس په یو بازار کې نوی زار شما او د محل سره په خوا کې تېرېدلو یو جینۍ مونږ د پاس نه ولیدلو او دا جینۍ وه پورته ناسته په محل کې او مونږ سنو سره کوز تلو په مزل کې او دوی ګلونه کړل زما په سر ګزار بیا زه په دام د زلفو هلته کړم حصار بیا او د محل سره مونږ ودرېدو یو خواته او دا سنو سره ګورو دلربا ته او دا جینۍ چې ما په سترګو ولیدله لکه شمع په ماڼۍ کې بلیدله د لیدو سره د دې په تماشه شومه تماشه شوم لا نشه شومه تورې سترګې ګرځې دې غونچه خوله
لالې لمبا غونډه زنه شنه خالونه خپل وزیر بیا ماته وویلې دلبره او کله ما طرف ته ګوره کله بره هسې نه چې څوک به مونږ باندې اګاه شي دا لیدل کتل د یار سره په غلا شي او مونږ چې کولو د یو بل سره دیدن بیا او آخر داسې کار یې وکړو ګل بدن بیا یا په سپین مخې تورې زلفې راخورېږي او راته یادې دا د شپې تورې تېرېږي او بیا یې تورې زلفې واړولې شاته د سپوږمۍ نظر یې راکړو په چل ماته او دوی ویلي چې بېګانه او دلته راشه او زه به ستا شمه صنم او ته زما شه او پټې سترګې چپه خوله شوله موسکی بیا او زه یې وویشتم د ګل په یو غوټی بیا دا یې مطلب و چې زه داسې یو غوټی یم او واده شوې چاته نه یم لا جینۍ یم او دوی په مینه او مینه ما سره خندا کا او چې اباده یې زما د زړه دنیا کا او آخر دا چې بیا یې راکو اشارت او راته یې وویل لاړ شه بس کا محبت یم ملنګ یا عمر او زم په وړاندې اور د مینې راته بل شو په زړه باندې زړه مې ورکړو تش ګوګل تنه روان شومه او ملنګ وي زه د دې شمې پروان شومه او په یو ځای کې مونږ ډېره شلو عمره او ملنګ وي ارام نه راتلو صدبره نو هغه وخت چې د لیدل شو هلته لاړمه او یو شېبه زه د ماڼۍ سره ولاړم او ناګهانه راښکاره شوله لیزا بیا لیزا بیا چې دیدل زما راله په خندا بیا یو چمن ته د شپې لاللو مونږ دواړه که نه ګرځېدلو هغه ځای غاړه په غاړه مونږ به وښودل یو بل ته خپل نومونه نومونه او د یارۍ موخه پاخه وکړل لوزونه او بیا د مینې محبت وشوې خبرې او یا عمر اخي خوږې لکه شکرې او په خوږو خوږو خبرو کې وخت تېر شو او محبت د دواړو یو بل سره ډېر شو نخې راکړه د سترګو ته بل رومالو هم بدل کې دغه ما ورکړل فلحالو او دې لیزا بیا ماته وویلې دلبره او د ملنګ جامه کې راشه بې خطره او رضا کړې مې د ستا لپاره موړو او دغه حال مې دی ویلی ورته ګورو سبا راشو په جامه کې د فقیرو زمونږ در کې اواز وکړو هواګیرو زما مور به داسې وایي زما پلار ته چې کوم وخت دی د کور او زی دربار ته نو ای خاونده چې دا زوی زمونږ بیمارو په دارو نه جوړېدلو ناقرارو او هېڅ علاج یې کولی نه شو حکیمانو او تا لیدو چې دی به څومره په لړزانو او کشره لور دې نذرانه منلې ما ده او دغه لور چې په نامه باندې لیزا ده او دا فقیر ګوره چې ناست دی او راته درکې او زوی دې جوړ شو لور دې ورکړه په نظر کې او حسینه چې راته بیا وکړي خیرې او دا ماڼۍ به زمونږ پاتې شي سپېرې او د مطلب خبرې واړه په چلول شي او کار حل شي چې یو غل شي او بل یې مل شي
او د لیزا خبرې ختمې شلې واړه او چې یو بل نه جدا کېږو ورکړو غاړه او د دین وخت نور ختم شو ستبره او بیا سبب معلومیږي دا خبره او ملنګ وي یا عمر او شو سهر بیا او د لیزا محل ته لاړم برابر بیا یما آواز کړو د لیزا په دروازه کې یو ولاړ د فقیرانو په جامه کې او یا عمر ما چې وکړو داسې کارو هغه مورې کړو خبر دو جنې پلارو سر بیګم راجا ته وي هغه شانو او چې لیزا راته کړی کوم بیانو او چې خبر شو په دې حال د لیزا پلار بیا او هغه وکړو دې خبرې نه انکار بیا او پلار یې وویل نور چې څه کوي سوالونه بې لیزا نه ورله ورکه دولتونه ما وې نه غواړم د چا نه زه دولته تن کچکول مې کو په غاړه شوم اوچت فقیر بیا خپل وزیر سره ملاو شوم ظهیر بیا او ملنګ یا عمر او په درېم وار هلته ناستم د لیزا په انتظار او چې د چا په تمه ناستم د دیدن او هغه پټه شان راغله په چمن غلی غلی او پټه پټه راغله مالا او دا د شان را نږدې شو زما خواله او دې د ټوکو نه کړې مال او سترګې پټې ما وې پېژنم د ګلې نرمې مټې دا د نازه بیا را پرېوته په غېږ کې صدبر جان تېنه خبر شو علي بیګ کې او مونږ مینه محبت وکړو تر ډېره او یا عمره هېڅ نه وګېر چاپېره میرا دکان نمبر یو دی یاد ساتئ ملنګ ویلي عمره ویمه تا ته یوه ورځ بیا لیزا ویلې ما ته مور مې وایي ما جوړ کړی د بل سکیم او یو ورځ راشه جامه کې د حکیم او زه ورور به ځان نه جوړه کړو دلبره او مور مې وکړه او زما رور ته دا خبره کشر رور ما سره دی کې او سلاکار دی او رضا کړې زما مور په څه ګفتار دی او څه دارو به مونږ له راکړي ته فلحال مونږ به جوړ شو بیا مې پلار نه کوه سوالو او یا عمره بیا مې وکړو داسې چلو او زه حکیم شوم د لیزا له زلفو غلو او ما دارو چې ورله ورکړو د صحت او رور او خور دواړه له کټه شو اوچتو یا په دارو مې دواړه جوړ شول رور او خور او بیا یې دا خبره وکړه راته مور یا وایه څه غواړې حکیم او کوه سوالو او زه لږ غلی شوم عمر او په دې سوالو او زر بیگم بیا ویلی راجا دهرتا بینوا دا حکیم شرپ بیرتا او لاس پلاس ورلتا ورکلو دا لیزاوسو او دا حکیم پزړه کې سوال لري هم داوسو او راجا دهر بیا ماته ویلی حکیما او مشر لورو بادشاہی بدر کم نیما سوار لسم جمعه ته اوس شوله قریبه او زه لیزا باندې لاس کړوم دلبره که نه او راجا دهر ورته دا ویلي صدبره
او ما جواب کی ورته وی عالی شانا او مشر لورو بادشاهی نه غواړم ستانه او بادشاهی د بادشاه ستا کړي خدای نصیب زه راغلی ستا خدمت لا هم طبیب او دا مې کار ستا خدمت کې هم راغلی دا خبرو ما پخپله اورېدلې او چې زوی لور د راجا دهر دي بیماران او په علاج نه پوهېږي حکیمان او علاج شو د نظام سره ضروره او دا د لور او دا د زوی دی ورته ګوره او مبارک شه دواړه جوړ شو رور او خور دا متل دی ته په کور او زه په کور او ته خو نیمه بادشاهیان او یو لذا زمانه مه غواړه طبیبه طبیبه ته خو نیمه بادشاهي یادوي ماته یا عمره ما دا ویل راجا ته که دا ټوله بادشاهي راکوي ماله او بادشاه دې باندې هرګز او نه یم خوشحاله او زلرم د بادشاه زوی یم واثق او د لذات د پاکي مين یم عاشق او نن ولاړم ستا په در کې یو ګدا زوی بادشاه زما ستا له در او بې نوازه او دغه راځي ورښکاره کړو بې خطره او چې عاشق شي په ځان نه پوهېږي ستبره او راجا دهر بیا ماته ویلي عمره او لاړ شه پلار دې ما نه راوله دلبره او لنډه ده چې پلار مې راوغوښتو یاره او د کوژدن خبرې وشولې دلداره او د واده نیټه یې راکړه پوره کال او ملنګ وي یا عمره واوره حال ډېر خیر دی بدل دیتا او هغه وخت کې پاک نبی نه راغی خط او یا عمره زما پلار شنو غلطه نو هغه خط چې زما پلار بیا ولوستلو او دې بدبخته دغسې نه وشلولو یا زما پلار ته دا لیکلي و حضرت او چې ته ومنه او د پاک الله وحدت نو هر تلوي ما ته خط لیکي غلام او راته وایي دین قبول کو د اسلام او چې بکواس خولې نه اوښکو په دا رنګ او شاعر ته لاړو تباه شو زملنګ او چې قاصد وي دا حال نبي سلطان ته نو سپک نظر وکړو هر کل هغې فرمان ته هغې فرمان او پاک رسول مې ورته بیا وکړې خیرې او دا هر کل نه مانې پاتې شه سپیرې او صدبر جان او چې دشمن د پیغمبر شو بادشاهي خو تېنه لاړه او در په در شو نو وزیر ونیولو تخ زما د پلاره او خاندانې زما ختم کړلو یاره نو یا عمر او زی په جیل کې بند دیوان کما او ملنګ وي لا په وړاندې او نور بیان کما یو شپه وزیر زاده وکړو دا کار او د زما دپاره قتل کړو خپل پلار او شپه په شپه یې زه د جیل نه وکړم بهر
شنو تمام یا په دې حال باندې خبر شو ټول عوام او زر بیګم راجا ته وې داسې حال چې واسق غواړي له ځان سره وصال نو شهزاده د خپل وطن نه دی راغلی او نن زمونږ په سوري ناست او غم ځپلی نو که ستا خوښه وي رضا به ورله ورکړو او زمونږ زوم دی چې مطلبي واړه سر کړو نو حکومت د پلار ټوکړې ټوکړې شو نو شاه پرویز حسي حلال په یو چړې شو او تخت او تاج او بادشاهي خودې نه لاړه نو شهزاده واسق اوس مونږ ته شو په غاړه یا خپلې ښځې ته بیا وي راجادار سم او زه په حال د شارقل یم خبر سم او زه واسق ته اوس لې ځان نه ورکومه او دغه لور به خپل وراره ته ودومه نو حکومت د شارقل شنو تاراجو او نه یې تخت په نامه پاتې شو له تاجو نو شهزاده واسق اوس نه دی یو فقیر دی زما ورور چې دی هم ما سره وزیر دی او د ده زوی چې په نامه هغه سهیل دی د وراره زما په پوج باندې جرنیل دی نو شهزاده واسق ته وایو چې خپل کار کوي نو واپس یې د هغه تګ په خپله لار کوي نو ملنګ وي چې خبر په دغه حال شومه یا عمر او حسیبې تیغه حلال شومه دا کیسه چې د ملنګ اوري عمر نو صدبر جان دا بیان کو مختصر او دی لذا چې د پلار واوري دی خبرې او حسیب علي شو په زړه کې اور د سري او لذا پرې وطن اسکو په پالنګ نو په جړه کې مور دوايو په دارنګ نو تخت او تاج مې په کار نه دی او زما موري او د واسق سره بزو زم ته بګوري او زه به هم ورسره شال کړم خپل لنګ ټول عالم به په ما ووایي شاباش چې ډولۍ کې زما وینې خالي لاش د وراره ورور به یې مخکې نه لیدلو شهرقل چې زما غوستې له راتللو او بنده کله وي بادشاه کله ګدا شي او هغه کېږي چې پسه د خدای رضا شي او مور یې ویل ستا دپاره وایي پلاره ستا پیدا کې لوري ګرځي هغه خواره د واسق شهزاده اوس فقیر شو او در په در به چرته ګرځي دی اسیر شو او لذا وي چې زه دا کله منمه او زه یو ځل به د واسق په سینه مرمه یې لذا پرېږده چې په کور کې جړېدله او صدبر وایي اوس خبره واوره بله او پلار وي زر بیګمې ورته ګوره او اوس لذا به چرته نه وځي له کوره او لنډه دا چې د لذا وادو تیار شو او هر سړی ورته حیران په دغه کار شو بیګا شپېله د لذا واده جوړېږي شهزادګي بل شهزاده سره ودېږي ملنګ وي یا عمر او ماسخوتن شو راته ور بیا د پیر هغه وطن شو یو بوډۍ د دې لذا وه خدمتګاره او چې هغه زمونږ د دواړو وریباره او هغې ورو د لذا نه سوال جواب مونږ به بوتلو ته بیلې ته په شتاب بوډۍ بوتلو مونږ دواړه توره شپه کې او بیا یې کېنولو داسونو ته بیله کې او دې بوډۍ مونږ له راکړی و کاغذ او چې لیکلی و پکې را سلام غرض ته بیله کې زما وکړو انتظار نو د نشي راته کېنو ته بیدار او وروستي پار کې به درو زما د کوره او تر هغې ساعته پورې راته ګوره ګډخېلو له باز ورکړم شرابو چې کوم وخت یې سویلی ورشي په خوابو هغه وخت کې به درو زما زه یاره بیا به واړه سره ځو په یوه لاره او لذا وایي زړه زه رانه کړې بې ځایه او څه چې کېږي هغه واړه وي د خدایه یا خپل وزیر ته دې زما وایه سلام او چې زمونږ سره دې دی کوي ناکام نو دا بوډۍ چې مونږ نه لاړه واپسي او یو مجمع یې مونږ له راوړو سمدستي نو هغه ریجې زمونږ کله تېرېدلي او خلزاوې رالېږلي مونږ خوړلي نو یا عمره سخته شپه د انتظار وه او چې نیټه د شهزادګۍ د وروستي پار وه نو پاداره ولې زه د مقرر وخت او هغه راله بیا پوره په برابر
شو ګټ خیله شولې بیداري او سترګې مګې د نشو ډکې خماري او ناوې نشته دی خالي ویني پالنګ خپې لاسونه په نکریزو باندې رنګ ناوې لاره اوس جوړه کې سره لاسونه او جنکې د باقي نه وهي تملونه نو یو کاغذ یې په پالنګ لیکلی پروت او دا کاغذ د راجا در دپاره موت او دا لیکلي وو لذا چې زما پلاره او بې وادي راته معلوم شي جفاکاره او چې یو ځلي واده وکړي کوم انسان او بیا دې نه بدلوي هغه خپل زبان او دغه روډ یې جوړول نه و لیدلی که وراره دې خپل وراره نه و ګڼلی او دغه خیال دې ولې نه کاوه وړاندې او که دې اوس مینه پیدا شوه وراره باندې ما به ستا عزت ساتلی او په هر شان او که اقرار دې کړی نه او په زبان نو د واسط سره ورځم او په ځنګلو جوړ شوی راته ستا شاهي محل یو الله دپاره نشته دی زوال بنده کله همیشه وي په یو حال نو د واسط سره ما پرېښولو ستا کور او لګومه ستا په دغه ماڼۍ ور نو آخر کې دا لیکي چې والسلام او د واسط سره مې وتو انجام او دا کاغذ چې ولوستو راجا دهر راپسې کړو تمامي واړه لښکره نه په سولارو جنرو شل پوجونه راپسې کوي ښه ګرم کوششونه او تر سهدا پورې مونږ کړی منزل یا ملنګ یا عمر او دا ځنګل ناګهانه راښکاره شو شل کسان نو ورته ودرېدو مونږ هلته په میدان او لنډه دا چې مونږ دغلته واصل شو او هغه وخت کې بیا یو بل ته مقابل شو جنګ شروع شلو اول د لیندو غشو څوک په سترګو باندې لګي څوک په تشو تالابونه شول د وینو په میدان کې بس یو غشی ما سره په بیکان کې نو زار شما او بیا د تورو جنګ شروع شو لاس په لاس او لذا هم دغسې جنګ کړي په اخلاص او دغه جنګ ته د لذا شوم حیران او چې دا جنګ کوي که رقص د میدان او چا نه خپې را پرې کوي چا نه لاسونه او ګیدړانو په شان تېښته کړي پوجونه هر سړي ورته ګزار کو توره ډال یا عمره د لذا نشته مثال او په دا رنګ ورسره جنګ کولو وزیر او د لذا د جنګ خو نشته بل نظیر خپل وزیر مې پکې قتل شو عمره او یو لذا ما سره پاتې شوه دلبره نو آخر کې راته راوتو جرنیل او چې تر برو د لذا هغه سهیل او دې سهیل چې بیا ګزار وکړو په ما او سمدستي ورته را مخکې شوه لذا او ګسې لاس پرې کړې زا ولګېدلو او هسې پرېکړی شوی او څانګه د سرو ګلو او د لذا نه لاس ګزار شو په تلوارو لکه خاخ د ګلو ډک شو را ګزار او دې لذا ورله بیا توره کرا خلاصه د سهیل دی لاس پرېږو سم د لاسه دې سهیل ورته لاس پورته کړلو یاره بس دی صلحه شوله زه یې په خپله لاره او سهیل وي ما بایللې تا ګټلې د واسط سره ورځما یې بخلې او زه یو سوال درته کوم اوس شیرینې او دغه لاس دې ماله راکړو نازنینې ستا دا لاس به زه خپل لاس راخښومه او زخمي زړه به زه په دې هم جوړومه او لذا وی لاس به در نه کم سهیله دا خبره چې بیا ونه کړې جرنیله هغه لاس مې کړو راپورته د لذا بیا یما د ځان سره وړلو په بیدیا بیا او د محاذ نه شل روان علي ستبره چې لذا واسق دواړه مخ په بره یملنګ وي په ځنګل کې راتلو یاره دا لذا مې شوله درده او بې قراره نه په دا وجه کې ناستلو په ځنګل کې او چې لا بلا شوه را پیښه او په منزل کې او هلته کې ناستم زه خاورو او پریږ کې دا لذا ماته را پرېوته په غېږ کې چې یو پړانګ په مونږ راغی او ناګهانه یا عمره زه یې ونیوم د شانه
की बोलो बोलता तन पता याद साथे शालीमार म्यूजिक सेंटर बाजार बटखेला द वहीद गुल दुकान मेरी वो दुकान नंबर है कि परमेश शहजादा होता है batura au ha plang na di rawa chula tura au ha plang na di lakri kla guzara au zara plang da khulina pri watala yara au byal za band hamla ukra di plang au ha khar chu mazlo payo sang au da bala da khulina di rat awazo या मरादी की पटू तगराज औ तुरवा खला तग प्लान बांधी गुजार का औ मयारी गा तो सिको दा शिकार का औ ले जावे तग पे क्लवर लमाते कमाते हसीन ची दबला खुले की संपाते रंग परंग मात ले जाओ खोल चलुना يا خو سليمان التختوري وساقنا يا وارختا ورتبلالم حسيرنگو يا ملنگو يا عمر وزبيننگو او يا عمر ورتقور مهرانو چل زايمان يونو بارمانو داقي سچي دملنگ اوري عمرو ورتزلقي ده خودكي يو برابرو او ظلمي بيلو وارختا ومغلالزو او پریزاد وجودی گور ملتالزو او هاغ پلان خلی زایو لل زمانا او زبدی زی شما پاتی دلیزانا بكم زاكي خولي ويد البرا او يا عمر نور حسن رات لو بندو او پسنگل کی تیرم دغس جوندو يا وسدي قبر تازناست مملنگو زکدا مصر قومو پدارنگو کحال دی مرسوا کی گما کحال دی نویم ستا پیراق مزر چوینا نمی سٹ غس دے ہوئی پروغ منا دیا سنگتو بکر عمر ہوئی بی غیرتی ملنگا آج ترو سلا جوندے پاتی سنگا او نسور در باندې بل شلو نمړ شوي او نلزا سره پسرو وینو ککړ شوي او غیرتي او پاک وینس کی پړانګانو ستا مردارا غوښه نه خوري شرمخانو پاکه غوښه وي خوراک د زمریانو او ستا د اوسه غوښه خروم په ګیدړانو او یا رسولا زپوینو شما پزال دی ملنگ تامی بیاوی پدا شانو ماوی تو سل جونده ترو سپوری او لزام لشوستا دا پارو تلا گوری یا رسولا بیامی اکلو دا سکارو او دا ملنگ نامی سر پریکلو پتلوارو عمر ویل رسولا دا دو انجام شو نور زما ورته د زړه صبر تمام شو دواسک نمی پتور سر گزار کو د زنگل ملنگ میں حلتا و پقلار کو شیر علی ویلی پاک نبی سلطانا دادا غا ہر قلج ویو زما جانا او ما چستا پا حکم خطو ورلی گلے
او شهر قلو پخپل لاس هغه شلولې او یا رسول الله ورپسې چې ستا ازار شو آخر بیا د واسط په سر گزار شو او په خزان کې بسوک سے یو سی گلزار نا بادشاہی د شرق شو ګډه وډاوي خاندان ته په سر شو د غم کډه او نه اوس هغه ماڼۍ شته نه محل شته او نه نوم نشان شو باطن هر قل شته او محبت د عاشقانو شو ناکام بسوي او چې بیان ما صد بر کړلو تمام د سرو پتلا د تلشي نو چې کومه اوښکې د عاشق د سترګو زینا عبدالرحمن بخوانی کی هر چا منلا نو دشمن د عمر پنی کې بخپلی دنا ما ویل په مینا کې مزیدی او زه خبروم چې ځواني بربادوي رنگ دو ککلم ینزی زنگ خوڑلے ونا او بخواد صدق یارانی وی یار بپا یار پسید ملکارو کی دو جانا نپٹ شپٹ را پٹ شا پٹ بدر پٹ شم پٹ بہو کلو دی دنونا او سوک چیاری کسان باری کی کناوی او دا تو متنو پا سر پیٹی گر زگینا فرمائش امیر خان دروا دکان نمبر 1 سترگو میڑنا نقصان پیخ کنو
تورې شونډې د ګلابو رنګ راوړینا او بهار کې مرا د خزانه بورا به مړ شي خون بیا ستا له غاړې شینا ګولو ویشتلی به خدای جوړ کړي که جوړ کړي نو سترګو ویشتلې برابر خاورو لازینا او د تورو سترګو جنګ شروع شو نو او اجل نیولي ورلا مخې له ورځینا سرمال تالاک نو کپ جانان کی ملی ده د نن کارونه